جوړه تکړه دغه سرتیری د دروازې د څنګ هغه کس دی چې کمینې نیول دی نن مشکل څه وروره مشکل خو داسې و وروره چې دغه د افغانستان د لرې لرې ولایتونه مسافر راغلي وو دلته دا څو ورځې دلته پاتې وو نو پرون یو چانس ورکړ وروڼه یې په پاکستان کې وو خپل راغلي وو دې خوا خپلې خاورې ته خپل افغانیانو ته راغلي وو کله چې بیرته تلل دوی ګیټ یې بند کړ ورته ویل چې وروره تاسې پاسپورټ وکړئ په پاسپورټ نو هغسې دا مهاجر خلک وو وس او توان یې نه درلوده دې خواته اخواته کورونه پاتې وو دې خواته پسه وو د اخواته مهاجر هم بند وو بالاخره داسې شو چې دا خلک راغلل چې بیټ ته راورسېدل هغوی ټکان پرې وکړل افغان مجاهدو سره ټکان د دوی د خوا اول وسوله جنګ اول دوی شروع کړي اول جنګ دوی شروع کړ بیا موږ هم سرپنه ده کړې انشاءالله تعالی دوی سره مقابله وسوله شاته مو کړله شاته مو کړل دروازه په مخ پاتې شوه یعنې اوس دوی په شاوخوا نسته نه انشاءالله دوی خو اوس دغه ډرون څخه دغه کې دغه ډرون یې پاوه کړې ده دا تیاره د کیمرې والا دغه ګرځي نو تاسې څه ځوانانو ته څه پیغام لرئ د افغانانو ته څه پیغام لرئ سرتیر افغانانو ته هم دا هیله ده چې دعا وکړي د اختر شپه ده د جمعې شپه ده نو دعا دې ډېره وکړي او کامیابه واوسو هر کله موږ موافق ځوانان راله درته د کندهار او د دغه ولاړ دي ډېر خوشحاله شولو هر کله موږ ورته لبیک وایو هر کله چې خدای پاک دوی جوړ لري موفقه دي موږ در سره ملاتړ یو ستاسې اوږه په اوږه ولاړ یو داسې دعا موږ ته پکار دی انشاءالله هر کله بریالي یاست صالح صاحب شعار ورکړه یو شعار ورکوو کاکړ صاحب شعار ورکوو شعار په دې شکل دی چې زموږ امنیتي ځواکونه بیا به ټول وایي چې زنده د ډیورنډ پر ذکر څه نیمه